سلامونه او نیک هیلې درنو محترمو دوستانو، لکه څنګه چې د سکرین پرده باندې مې وینئ بشیر وطندوز یم. د نن ورځې موضوع مو د پلان په اداره کې پلان جوړونه په اداره کې د مدیریت له مهمو وسایلو څخه شمیرل کیږي. په سازمان کې د پلان جوړونې اهمیت تر دې بریده مهم او خطرناک دی چې پرته له هغې نه په تقریبي ډول ناممکنه ده چې د سازمان هدف په ښه ډول ترسره سي. پلان په هر اداره کې یو اصلي او اساسي ضرورت دی چې باید هر اداره یو ولري. د ادارې په راس کې چې هر څوک هغه اداره رهبري کوي، دوی باید پلان د ځان سره ولري چې د پلان له مخې دوی خپل فعالیتونه ترسره کوي یا مخته بیایي. نن ورځ د یو سازمان بریالیتوب باید د پلان جوړونې په کیفیت او اغیزمنتیا تړل سوی دی یا وتړو. که موږ وغواړو چې د یوې اداره کې پلان وارزوو نو او د هغې ادارې کارونه وارزوو، نو موږ باید پر دې باندې فکر وکړو چې څنګه د یوې ادارې پلان موږ کتلی سو یا لیدلی سو، یا څنګه یو ښه پلان د یوې ادارې دپاره جوړولی سو چې هغه یو ښه اغیزمنتیا ولري او اغیزمن واوسیږي. نن ورځ پلان جوړونې څخه په ځانګړې توګه د بازار د نظام په مهارولو کنټرولولو کې یو ګټور وسیلې په توګه موږ دې څخه استفاده کوو. لکه څرنګه چې تر ننه پورې پلان جوړونه توانېدلې ده په دې باندې چې موږ په بازاري نظام کې د نیمګړتیاوو څخه مخنیوی وکړو. د مثال په ډول باندې موږ په اوسني شرایطو کې، په اوسني نننۍ زمانه کې په بازاري نظام کې، یعنی په خلاص نظام بازاري سیستم کې، دا که په بازار کې که په اداره کې په هر سیستم کې چې واوسیږي، څنګه موږ کولی سو چې د هر څه کنټرول یا منظم کړو یا هغه لاره باندې یوسو چې په واقعیت باندې یو ضرورت بلل کیږي. د مثال په ډول باندې په د قیمتونو او د تولیدي توکو توزیع، د قیمتونو کنټرول یا تنظیم، د سرچینو متوازن او نسبي ویش، د بیکاري د ستونزو یا د ستونزې راټیټول یا له مخه لرې کول، د مالیاتي یا د مالیاتو اخیستل. د دې په لاره کې موږ د پلان د یو ښه پلان له لارې موږ کولی شو چې دغه چارې موږ سمبال یا ښه ډول باندې مخته یوسو. د یو ښه پلان جوړونې نشتون په مخ پر ودې هیوادونو کې د سرچینو څخه د ناوړه استفادې او د متوازن یا برابر انکشاف د نه موجودیت له مهمو لاملونو څخه شمیرل کیږي یا ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې هغه پر مخ ودې یا پر مخ تګ په حالت کې دي، د هغې کې که چیرې یو ښه پلان وجود ونه لري، نو دغه هیواد انکشافي پروګرامونه د خنډ سره مخ کیږي او اکثره وختو کې د دې څخه دغه سرچینو څخه د هیواد یا د یوې ادارې هغه څخه سوء استفاده یا غلط استفاده کیږي. نن ورځ پلان جوړونه په ټولو برخو کې په خاص توګه، یعنی په خاص ډول باندې په اقتصادي برخو کې یا په اقتصادي چارو کې د اقتصادي پالیسیو یو ښه روش ګڼل کیږي. که موږ وغواړو چې یو ښه اقتصادي وده ولرو، نو موږ باید یو ښه اقتصادي پلان ولرو. د دې په واسطه باندې موږ یو ښه اقتصادي روش کولی سو. په همدې اساس د اقتصادي پلان جوړونې څخه نن نه یوازې دا چې په وروسته پاتې او کم پرمختللي هیوادونو کې د عقب ماندګۍ له منځه وړلو لپاره ګټه پورته کیږي، دا په هر هیواد کې یا په هر کټګوري کې چې راځي په هغه کې د یو ښه پلان اغیزمنتیا خپل رول لري یا خپل شکل غوره کوي یا یې لري. د پلان جوړونې اهمیت د پلان جوړونې څخه د وګړیزو او سازماني هدفو تامین په موخه ګټه پورته کیږي، چې لکه څنګه چې موږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې په یوه اداره کې موږ یو ښه سیستم ولرو، نو او دغه سازمان په ښه ډول باندې رهبري کوي او په ښه ډول باندې خپلو موخو یا هدف ته ورسوو، نو پلان اړین یا ضروري دی. د پلان جوړونې په وسیله کولی سو چې د شته سرچینو څخه په ګټه اخیستنه راتلونکي هدف تامین یا وټاکو. ښه پلان جوړونه په اداره کې د چارو د بهیر تنظیموي. په همدې خاطر د هغه په طرح کولو او پلي کولو کې باید له پوره احتیاط څخه کار واخیستل سي. که موږ پلان جوړو، باید په ډېر غور سره باید پر دې باندې فکر وکړو چې څنګه موږ کولی سو چې یو ښه پلان جوړ کړو چې په ښه ډول باندې هغه اداري چارې پر مخ باندې یوسو. د دې لپاره یو ښه پلان ضروري او لازمي دی یا مهم دی.
د پلان جوړونې تعریف په دې باندې موږ تاسو پوه شئ پلان څنګه تعریف شوی دی، په څه شکل باندې تعریفېږي. مختلفو پوهانو مختلف تعریفونه ورکړي دي چې دا څخه موږ فقط 2-3 راخلو. لکه څنګه چې پلان جوړونه د راتلونکي په اړه فکر کول او د ځانګړو لارو تعقیبول دي، دې ته پلان ویل کېږي. پلان جوړونه په دې اړه پریکړه کول دي چې کوم کارونه باید ترسره شي او کوم کارونه باید ترسره نشي، او همدارنګه پلان جوړونه د تصمیم نیولو وړاندې پیلېږي، یعنی مخکې د دې څخه شروع کېږي او د هغې له پیل کولو څخه وروسته هم دوام کوي، یعنی ادامه لري. یو اغیزمن پلان وضع کولو لپاره اړینه ده چې موږ لاندې 5 اصول چې په انګلیسي کې ورته سمارټ وایي دا په نظر کې ونیسو چې څنګه موږ کولی شو دې څخه دغه وکړو، ګټه واخلو یا ګټه پورته کړو چې موږ یو ښه پلان جوړ کړو. چې هغه اول دی د سمارټ دغه 5 توري چې د انګلیسي څخه اخیستل شوي دي. اول دی اس، دغه هر توری بیا ځان ته معنا لري چې اول راځو د اس څخه شروع کوو. سپیسیفیک یا ځانګړي پلان باید چې معلوم او مشخص وي، او په پلان کې باید هدف ته د رسیدو لپاره پلانونه او د نوموړي پلانونو پلي کولو لپاره سرچینې باید په ځانګړي ډول باندې تثبیت او تعریف شي، چې دا ډېر مهم دی. د پلان په جوړونه کې دا باید په نظر کې باید ولرو. بل میجربل د سنجس وړ، د پلان باید چې د سنجس او اندازې کولو وړ او د سنجس باید چې د نورو سرچینو په اندازه کولو او وخت ټاکلو دواړو کې موجود وي. دا دوم مهم دغه چې دی په دغه کې په پلان جوړونه کې دا موږ باید په نظر کې ولرو چې د دې څخه باید موږ دقیق واوسېږو. او همدارنګه لکه څنګه چې د پلان خپل مهموالی لري، په دې بخش کې باید موږ تاسې د غور څخه کار واخلو چې څنګه موږ کولی شو چې یو ښه پلان درلودلی شي یا ښه شکل باندې موږ مخته بیولی شو. بل دی اچیویبل یا لاسته راوړونکی باید واوسېږي. پلان باید په داسې توګه وضع شي چې د لاسته راوړلو امکانات یې شتون ولري. پلان باید داسې نه وي چې هغه امکان ولري چې موږ هغه هدف چې موږ ټاکلی هغه په لاس باندې را نه وړی شو، باید هدف په لاس باندې راوړی شو. د پلان هدف باید خیال پلو او تش ارمانو په شکل باندې نه وي، باید داسې ونه وایي چې مثلا موږ باید کاشکې دا کړي وای یا دا کاشکې موږ ته لاسته راغلی وي. د ارمان په شکل باید موږ ونه لرو یا خیال پلو په شکل باید موږ ونه لرو. موږ دا باید په لاس باندې راوړو. پلان په جوړونې کې دا باید په نظر کې باید ولرو، په فکر کې باید ولرو. او څلورم ریلیسټیک باید واوسېږي، یعنی واقع بینانه باید واوسېږي، پر حقایق باندې باید ولاړ، یعنی واقعیت باید ولري. د پلان جوړونې پر مهال باید خیال پلو چلند ونسي او پلان باید د ټولنې او ادارې عیني واقعیتونو پر بنسټ ووضع شي، لکه څنګه چې مې مخکې وویله. او همدارنګه د ټایم باوند زماني چوکاټ باید ولري. د پلان پلي کولو لپاره باید یو ځانګړی زماني چوکاټ وضع شي، او که پلان په ټاکل شوې موده کې یا په وخت کې پلي نه شي نو په حقیقت کې به پلان له ماتې سره مخ شي، چې دا د پلان د ناکامۍ سبب کېږي یا ګرځي. نو دا شی دغه 15 نکتې چې دي، دغه 15 اصول چې سمارټ ته وایي دا باید موږ په نظر کې ولرو، بیا موږ یو ښه پلان جوړولی شو. بل هغه موضوع چې د پلان وضع کولو پر مهال ورته باید پاملرنه وشي چې هغه SWOT ورته وایي، چې دا په عین شکل باندې دغه 4 تورو څخه جوړ شوی، دا خپل ځان ته معنا لري. چې اول د دې څخه اس یعنی strength وړتیا وي. کله چې موږ پلان جوړوو باید موږ په نظر کې ولرو چې موږ اړینه ده چې د پلان جوړونې پر مهال د سازمان د قوت د قوي ټکو په ګوته او د هغه په بنسټ باندې پلان باید طرح کړو. باید موږ خپل قوت وپېژنو چې موږ یو پلان جوړوو له هغه سرچینو څخه چې موږ په یوه اداره کې لرو، مثلا بشري منابع لرو د مثال په ډول، مشینري لرو د مثال په ډول، موږ زمینه مسایل درته هغه څه چې په فعالیت کې یا په اجرا کې ترسره کېږي یا ضرورت ورته پیدا کېږي هغه موږ ټوله لرو. دا باید په نظر کې ونیول شي چې دا د یوې ادارې په پلان جوړونې کې strength یا قوت ورته ویل کېږي. بل ویکنیسز د ضعیف ټکي باید په اداره کې باید موږ په نظر کې ولرو چې پلان جوړوو.
چې دا کار د ادارې لپاره ځان ته د ضعیف ټکي چې دي دا خپل ګټې او تاوانونه لري. ضعیف ټکي په پام کې نیولو دوه ګټې موږ یعنې په لاس راوړو، یعنې دا زموږ لپاره دوه نوع ګټه لري چې لومړی په دا چې د هغه په ګوته کولو سره کولی شو چې په ښه ډول باندې هغه هدف یا هغه ته ځان ورسوو، او په دویم دغه چې ضعیف ټکو په پېژندلو سره موږ مخته تللی شو چې دا باید په یو پلان جوړونه کې د دې څخه باید استفاده وسي. او بل په حقیقت کې د خپل پلان تطبیق په اوږدو کې شته خنډونه چې مخته راځي یا منځته راځي د هغو لپاره دا باید په نظر کې ونیول سي. او بل اپورچونیټیز یا فرصتونه د معمول مخکې د سازمان په دننه یا بهر کې زیات فرصتونه شتون لري، او په هره کچه چې وکولی شو نوموړي فرصتونه په ګوته کړو په همهغه اندازه باندې د خپل پلان په تطبیق کې موږ دې څخه ښه استفاده کولی شو. باید هغه اپورچونیټیان یا هغه فرصتونه چې موږ لرو د هغه څخه باید هغه په نظر کې ورته ولرو. بل بیا هم ټریټس یا ګواښونه د پلان د پلي کولو پر وړاندې باندې شته خنډونو څخه عبارت دي، یعنې هغه خنډونه چې موږ د پلان کېدلی شي عملي نه کړی شو، نه چې دا خپل د پلان لپاره موږ په پلان جوړونه کې په نظر کې ونه نیسو او پلان جوړ کړو، دا خپل موږ ته یو نوع چلنج دی. او اساس موږ ویلی شو په بېلابېلو ځانګړي ډول په اقتصادي ډګر کې د متوازن او دوامداره پرمختګ لپاره ګټه باید دې څخه موږ پورته کړو. بل د فعالیتونو د اغېزمن سمون له لارې ټاکل سوي هدف ته د رسېدو احتمال زیاتوالی دا باید ډېر مهم دی. د ګټور فعالیت د تطبیق له لارې د اقتصادي چارو د تنظیم زیاتول، د ګټور فعالیتونو د تطبیق له لارې اقتصادي چارو تنظیم یا زیاتول، د سازمان له اصولو او ضوابطو څخه د سرغړونو نه پرهیز او د هدفو او مقاصدو د لاسته راوړلو په لارو چارو ټینګار کول، دا باید ورته پام واوسیږي. په اداره کې د کنټرول یا د وګړو لپاره د اغېزمنو وسایلو برابرول چې که چیرې موږ بشري منابع ولرو او موږ وسایل ونه لرو، بیا موږ خپل هغه پلان نسو تطبیقولی چې دا شان په پلان جوړونه کې باید په نظر کې ونیول شي. هر څوک چې دا پلان جوړوي د پلان جوړونې پړاوونه پلان څنګه جوړیږي، کوم پړاوونه لري. لومړی پړاو د ادارې په داخل کې د پالیسي جوړونکو یا مشرانو په وسیله د پلان هدف په ګوته کولو څخه عبارت دی چې مشران مثلا هغه اقتصادي پرمختیا، د عوایدو عادلانه ویش، د فقر له منځه وړلو او داسې نورو اهدافو د ټاکلو لپاره یا مشخصولو لپاره چې دا په نظر کې نیسي، دا حتمي او ضروري ده. د دې لپاره پلان ډېر مهم دی یا ضروري دی. او دوم پړاو د پلان د جوړولو کې چې موږ ورسره لاس اولون کېږو، دا بیا د ادارې په هدفو کې د لومړیتوبونو په ګوته کول، لکه څنګه چې هغه پلان جوړ سولو، مشخص سولو، وروسته هغه اهداف معلوم سوله، بیا دغه اهداف چې په ګوته سوي دي دې ته لومړیتوب ورکول چې کوم هدف دپاره موږ باید پلان جوړ کړو، دا باید په نظر کې ولري. او دریم چې دی دغه پړاو یا دغه هغه په ګوته سوي هدفو لپاره د سرچینو تثبیت او ټاکلو څخه عبارت دی چې په اغېزمن پلان جوړونې سره کولی شو چې د حد اقل سرچینو څخه د هدفو تامین لپاره حد اکثر ګټه باید پورته کړو. مثلا په یوه اداره کې پلان جوړېږي، باید موږ په هغه کارمندانو چې موږ لرو او هغه پیسې چې یا بودیجه چې موږ لرو او هغه شته ماشینري چې موږ لرو، د دې څخه موږ باید په څه شکل باندې استفاده وکړو. او وروستی پړاو یا مرحله چې د پلان جوړونې کې له تخنیکي مرحلې څخه عبارت ده چې په هغه کې پرمختیایي پروګرامونه طرحه کېږي، او دا هغه څه دي چې په دې وروستیو کې زیاتره ادارې او علماو ته د منلو وړ یا روش ګڼل شوي دي. بل شی چې ډېر مهم دی یا موږ باید په نظر کې ولرو، د شته سرچینو او امکاناتو او فرصتونو او ننګونو په ګوته کولو لنډمهاله هدفو ټاکنه
د مهمو فعالیتونو سرته رسولو لپاره د کره معلوماتو او اطلاعاتو راټولول په بیلابیلو کټګوریو باندې د معلوماتو ډلبندي او شنل د روان وضعیت د ټاکلو پر بنسټ د فرضیې طرحه د شته پروګرامونو لپاره د لا ښه بدیل لارو لټول د فعالیت ترمنځ د منطقي پړاوونو تنظیمول ترڅو ټول فعالیتونه په کل کې ورته هدف ته یا هدفمنو شي دا په تامین سي د پروګرامونو د پلي کولو لپاره د ځانګړي مهال ویش جوړول چې دا په پلان جوړونه کې دا مهم رول لوبي لري او همدارنګه د پلان جوړونې د اغیزمنتیا زیاتولو لپاره باید لاندې موارد موږ په نظر کې ولرو چې څنګه موږ کولی شو چې یو اغیزمن پلان جوړولی شو د ټاکلي وخت له مخې د فعالیت د تطبیق لومړیتوبونه په ګوته کول چې کوم کار باید اول ترسره شي بل د پلان تطبیقونکو اجزاو ترمنځ د اړیکو همغږي رامنځته کول چې دا ډېر مهم چې دا باید په دې باندې فکر او کار وشي بل د پلان پلي کولو لپاره لاس او پښې وهل یعنې کوښښ کول زیات ایستل چې موږ څنګه دغه عملي کولی شو د پلان پلي کولو لپاره زمینه برابرول چې دا ډېر مهم دی چې موږ څنګه کولی شو چې یو خپل پلان په ښه ډول باندې عملي کولی شو او دې ته د عمل جامه ور اغوستلی شو او دا پلان د یوې ادارې لپاره څومره مفید یا ګټور تمامېدلی شي پر دې باندې باید فکر وشي نو پلان مهموالی موږ تاسو ته وویله په دې باندې پوه شولو چې پلان په یوه اداره کې اساسي او مهم رول لري چې باید په ښه ډول باندې د پلان جوړونه وشي او په ښه ډول باندې هغه سمارټ او سوات دواړه په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د پلان د عملي کولو لپاره باید د لارو چارو څخه استفاده وشي او د دې څخه وروسته بیا موږ په بل ویډیو کې د ستراتیژیک پلان او د پلان د ډبلو په اړه باندې به خبرې سره وکړو د بلې ویډیو لپاره د لیدو پورې د خدای په امان